د ایران لخوا امریکا ته غټ د خطر زنګ. ایران څنګه د ځمکې لاندې هوایي ډګر راښکاره کړ؟ ایران اوس څنګه له امریکا سره ډغرې وهي؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. ایران د ځمکې لاندې د جنگي الوتکو یو مرکز څرګند کړ. د ایران پوځ پرون سه شنبه د ځمکې لاندې د جنگي الوتکو یو داسې مرکز رابرسیره او څرګند کړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو د سنګر ماتونکو بمي بریدونو په وړاندې مقاومت کولی شي. د ایران دولتي اژانس ایرنا وایي چې دا مرکز د عقاب 440 نومیږي او جنگي او بي پیلوټ الوتکې ترې استفاده کولی شي. د ایرنا اژانس دغه مرکز تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړي دي، خو دقیق موقعیت یې نه دی ښودلی. راپور وایي چې دا مرکز د غرونو په لړیو کې سلګونه متره لاندې په ځمکه کې جوړ شوی دی. د راپور په اساس په مرکز کې دننه د الوتکو د ساتلو ځایونه، د سمندري ځواکونو د تجهیزاتو د ساتلو ځای، د سونګ توکو زیرمې او دا ډول نور امکانات برابر شوي دي. فرانس پریس هم د ایران د دولتي رسنیو په استثنا په دې اړه راپور خپور کړی دی. د ایران پوځ دغه هیواد د اسلامي انقلاب د بری د 440مې کلیزې د نمانځنې تر مراسمو یوه ورځ مخکې له دغه مرکز څخه پرده پورته کړه. په خپره شوو ویډیوګانو کې د ایران د پوځ لوی درستیز جنرال محمد باقري ښودل کیږي چې دغه مرکز لیدو ته تللی دی. د ایران پوځ دا مهال د میګ او سخوی جنگي روسي الوتکې لري او همدغه راز د F-18 په شمول ځینې چینایي جنگي الوتکې هم لري. دوی همدغه راز د امریکا د متحده ایالاتونو کې جوړې شوې F-4 او F-15 الوتکې هم لري چې د ایران د پخواني شاهي حکومت د پوځ برخه وي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.